ډاکټر عبدالله د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل بې پایلې بللي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو شمېر ځانګړو شرایطو پورې مربوط دي او که هغه شرایط نه وي پوره شوي نو هر ډول بیړنی ګام به دې پایلې درلودلی شي. عبدالله تېره ورځ نوي ډیلي کې یو څېړنیز مرکز ته د وینا پر مهال وویل القاعده او ځینې نورې ترهګرې ډلې لا هم سیمه کې فعالې دي او افغانستان او ګاونډیانو ته یې ګواښ بخلی. نوموړي زیاته کړې تر هغې چې دا ترهګري شبکې ځپل شوي نه وي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل منفي پایلې درلودلی شي. عبدالله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ډونالډ ټرمپ ټویټ ته په اشارې وویل افغان حکومت خبر دی چې تر نومبر میاشتې به یو شمېر امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په اوږد مهال کې د افغانستان او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړي. عبدالله وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې څو ورځې وړاندې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي چې د طالبانو یو مهم شرط هم همدا دی چې بهرنیان باید ووځي. تر بلې ویډیو مو په یو بخود کې خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریاز مو دعا